اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې بخمل او میوه ګل غواړي تازه ګل ته واده وکړي، خو شیرینه وایي چې زړه یې نه دی، ولې مجبوروئ؟ اوس به دا واورو چې کلیوال له فرید څخه په څه شي ګیلهمن دي. انجینر صاحب فرید خانه و انجینر صاحب فرید خانه تا ته وایم څه وی دا د راغلمه خیرت خو دی که نه داسې ورخطا غږونه را باندې وکړل. او خیر دی ما ویل چې تا ته یاده وکړمه. د څه شي یاده؟ د برېښنا په کار کې کومه ستونزه پیدا شوې؟ خدای مکه کومه بله ستونزه ده؟ نه دا کارونه ټول سم دي. هسې ما دا ویل چې تا د دې خلکو نه رایه په کوم نامه واخیسته او کارونه دې څه وکړل؟ تا خو ویل چې انکشافي کارونه به کومه او ته لاړې د امن کمیټې او وسلوالو په غم کې شوې. انکشافي کارونو ته دې شا کړه او سر یې وخوړ. ښه دا خبره ده. رښتیا هم ګیله دې په سر سترګو. ما د کلیوالو نه په همدې نامه رایه اخیستې ده، خو د انکشافي کارونو سره امن هم ضرور دی. تاسې خو ګورئ زه هم همداسې نه یم ناست، وایم چې زمینه برابره کړم. اوس به له خیره سره خپلې ژمنې عملي کومه. نو څنګه به یې عملي کړي چې ته په نورو لانجو کې ګیرې؟ زه اوس نورو لانجو نه وزګارېږم. امن کمیټه او د شورا غړي به خپل کار کوي. زه ورته کارونه سپارم، کوم چې شورا مربوط دي هغه به ورته خلاص کړم، او پاتې شو زما کارونه. نو زما له خیره سره اول کار د سربند جوړول دي. مونږ مخکې کار پیل کړی و خو بیا ودرېده. همدغه مې مقصد دی چې سربند جوړ شي نو زمونږ ډېرې شاړې ځمکې به آبادې شي. تاسو خو د څښلو اوبو پروژه مکمل کړه، خو د سربند پروژه هم لا پاتې وه. نو وایم چې زمونږ خو دیکاني ژوند دی، مونږ په آبادۍ خوشحالیږو. ملا صاحب ته ما په دې پوه کا چې د عبدالرحیم خبر کوم ځای ته ورسېده؟ ملک صاحب بهادر خانه خبره دې ځای ته رسېدلې ده چې د وسلوالو سره دی نو، او وسلوال تلیفون کوي چې زمونږ غوښتنې ومنئ چې ګوندې د امن د کمیټې نه لاس واخله، په غره کې کار مه لرئ. بس دا خبره ما د امن د کمیټې غړو او د کنډو کلي شورا سره شریکه کړه. ښه هغوی څه وویل چې عبدالرحیم د راخوشي کېدو لپاره به څه کوي؟ عبدالرحیم د قانونو په سر کې بندي شوی دی. ملک صاحب هغوی له اوس لپاره داسې کومه خاص لاره نه پیدا کړې. ویل چې لږ فکر به وکړو، خو ما ته یې دومره وویل چې ته وسلوالو سره خبره لږه نرمه وړه، یا به مونږ لاره پیدا کړو او یا به یې غوښتنې ومنو. سمه ده نو ملا صاحب تاسې ټول خپل هڅه وکړئ، صبر به وکړو چې څه کېږي. که بیا هم څه لاره چاره پیدا نه شوه نو د امن کمیټې او شورا مشران به ټول راوغواړي. بیا زه پوهېږم ما ته ځای معلوم دی چې عبدالرحیم څنګه راخوشي کړم او د چا نه پوښتنه وکړم. ملک صاحب په دې هکله لږ ما هم پوهې که که نه، چې کله سره کېناستو بیا به زه درته پوره خبره وکړم. اوس به د امن کمیټې غړو او د کنډو کلي شورا ته به تمه شو چې هغوی څه کوي. تازه ګله زویه تا هغه د ما په خبره فکر وکړه او که نه؟ ابۍ نو تا ته خو ما په هماغه وخت کې ویله چې زه واده کولو ته تیار نه یم، خو زه بیا که زه رضا شم نو ته به ما ته څوک غواړې؟ زویه که د ما په خوښه سي نو ما درته پرخه غوښته، خو له بده مرغه چې په پرخې باندې د زړور خان دعوه ده د کاله مخې ته یې ډزې وکړې، بله به څوک درته وګورم. ابۍ اول ته باید د پرخې په خبره باندې ځان پوه کړي. زړور ډزې وکړلې خو باید په ده نه څوک اندېښمن شي او نه فکرمن. وی ولې خو دعوهداره سوه که نه؟ که چیرته زما د واده اراده وې نو بیا ما نه د ډزو پروا کوله او نه یې د دعوې، ځکه چې ډزې او دعوه د جلۍ په شخصیت باندې هیڅ تاثیر نه کوي. یو څوک د 100 وارې دعوه وکړي 100 وارې د ډزې وکړي چې د جلۍ او د هغې د کورنۍ خوښه نه وي،
څوک یې په زور نشي نکاح کولی. نو بلا دې واخلم خو بیا ورسره واده وکړه که نه. ښایسته جلکۍ ده، په کارم پوهېږي او په سبقم، ولې ترې انکار کوي؟ ابی زما د انکار 2-3 خبرې دي. یو دا ده چې زه د هغې استاز یم، که پرې مرکه وشي نو انکار به ونه کي، سره د دې چې زړه به یې نه وي چې ما سره دې واده وکړي، ځکه زما د استازۍ په وجه به انکار نشي کولی. دویمه خبره دا ده چې عمر یې کم دی، زما سیاله نه ده، زه د 2 بچو پلار یم. دا به ډېره نامناسبه وي چې زه د یو کم عمرې جلۍ سره واده وکړم. خو بیا هم که ته غواړې چې پرخه زموږ د کور انګور شي نو کیدی شي. نو څنګه کېدی سي چې ته انکار کوې؟ نو بل به چا ته وغواړو؟ عابد ته چې د پرخې سیالم دی او زموږ د کورنۍ غړی. خو لومړی باید د پرخې او د کورنۍ څخه معلومه شي چې آیا پرخه د عابد سره واده کوي او یا کورنۍ یې ورکوي. که چېرته د هغوی رضا وه نو موږ به بیا خبره مخکې بوځو. پرخه او عابد سره ډېر ښه سیالان دي، عمر یې برابر دی او د مدرسې شاګردان هم دي. بس دا خبره دې د ما خوښه سوه. که خدای کول کاله ته به یې ورسم، حال احوال به واخلم چې چی وایي. دا اوس څه شو؟ پته نه چېرته ایښي. د نوي پلاره څنګه یې دا کاغذونه ټول راس کړلي؟ څه شی پکې لټې؟ ګلمینې هغه یو وخت چې مې د سربند نقشه جوړه کړې وه هغه پکې لټومه، خو پیدا مې نه کړله. نو په هغې نقشې باندې اوس څه کې؟ غواړم چې د سربند کارونه بیرته پیل کړم، ځکه د خلکو غوښتنه ده او زه په همدې خاطر مشر کړی یم چې د څښلو اوبو سره سره به ورته د کروندې اوبه هم پیدا کوم. د خلکو غوښتنه خو ده، خو ته ورته وزګارېږي؟ تا خو نور ډېر کارونه مخې ته کړي دي. د امن کمیټه ده، د وسله والو سره پکې اوښتې، د زړور خان خبرې دي. ته خو یو کس یې، کوم یو ته به شي؟ ګلمینې دا کارونه خو د شورا دي، او بیا د شورا یوازې یو غړی نه دی، نور غړي هم لري. مونږ هر یو خپل کار په خپل ترتیب باندې کوو. زه د شورا مشر یم، زه مدیریت کوم. سمه ده نو چې ته ورته رسیدګي کولی شي. 20 وارې خو په سربند کار شروع که، خو هسې نه چې خدای مکه په نیمه کې درنه پاتې نشي، بیا به درپسې خلک خبرې کوي. نه پاتې کیږي. خو ته راته اوس دا ووایه چې د سربند نقشه لیدلې ده که نه؟ هو لیدلې مې ده، خو دې کاغذونو کې نشته، هغه ما په المارۍ کې ایښې. ما ویل چې یو وخت به دې په کار راشي. آفرین ګلمینې، ځه نو ورشه هغه راته راواخله چې همدا وخت دی. عبدالرحیمه سر را پورته که، وګوره زه درته راغلی زه. ته سکندره ته ما نه څه غواړې؟ عبدالرحیمه اوس را سره په دې شان باندې خبرې مه کوه، ځکه چې زه په بد نیت تا ته نه یم راغلی. وګوره وسله هم را سره نشته، زه غواړم چې ستا ژوند بچ کم. ژوند زما ژوند ته بچ کې په کومه خوشحالۍ کې؟ په کومه خوشحالۍ کې دا هم درته وایم، بس دومره وکړه چې زما غوښتنه ده دا ومنه. که ما غوښتنې منلې نو د جابر به مې منلي وو. زه د چا غوښتنې نه منم او هسې هم در سره بندي یم، که مړ کوئ مې مړ مې کوئ. نه په تا باندې زما مرګ نه دی پیرزو. زه غواړم چې ته ژوندی د دې ځای نه لاړ شي او پاتې شوې د جابر غوښتنې، نو د هغه غوښتنې غټې دي غټې، زما غوښتنه وړه ده. ښه نو وایه ستاسو غوښتنه ده؟ زما غوښتنه دا ده عبدالرحیمه چې تا ته خو به دا معلومات وي که نه چې د ظفرخان د لور اول خبره ما سره شوې وه، پلار یې ما ته راکړې وه، ما ته هغه زما مینه وه. نو ویمه چې هغې ته طلاق ورکړه، نو زه به تا په خیر خیرت سره
د دې ځای نه رخصت کم. غلی شه سکندره، د خپلې خولې سره دې پام کوه. ته ماته دا خبره کې دا خو لا راته د مرګ ګواښونه کوئ چې ټوټې مې کوئ، دا ارمان به ګور ته ویسئ. او عبدالرحیمه دومره نیغ مه غږېږه. ښه پوهېږي چې لاسونه او خپه دې تړل شوي دي. سر به وخورې سر. پرېږده چې سر وخورم، خو زه داسې غوښتنې د چا نشم منلی. د جابر غوښتنه غټه وه او ستا غوښتنه وړه. زما ژوند زما د مېرمنې لپاره دی او ته وایې چې طلاق ورته ورکه. تو لعنت شه ستا په دې خبرو باندې. غلی شه ګنې وژنم دي. تر اوسه مې درته په همدې خاطر باندې څه نه ویل چې ته به زما غوښتنه ومنې، خو ستا لکه چې خپل ژوند نه دی په کار. بخملې خدای دې خیر کړي. څنګه دې څادر په سر که کومه خوازې که؟ او زما لږه د پرخې کاله ته هلته څه شی کې لږ معلومات کومه که نه چې پرخه واده کول غواړي او که نه. څه معلومات کې؟ یعنې تازه ګل بل واده ته غاړه کېښوده؟ نه هغه غاړه نه دی ایښې. نو بیا معلومات د څه دپاره؟ د تازه ګل پلاره، زما په فکر کې خدا خبره راغله چې تازه ګل واده نه کوي او بخمله معلومات کوي. نو داسې معلومیږي چې تا ته دریم واده کوي. دا ته چی وایي وشیرینې؟ دا خبره د ټوکې ده چې تا ترې ټوکه جوړه که. ښه نو څه به ووایي؟ بخملې ته ووایه چې تازه ګل واده نه کوي، نو د چا دپاره معلومات کې؟ د عابد دپاره چې پرخه مور پلار چاته ورکوي او که نه که یې ورکوي نو موږ به یې عابد ته وکړو. دا خو به ډېر ښه کار وشي، خو بخملې اول باید عجب ګل سره خبرې وشي. هسې نه ته د پرخې کورنۍ ته لاړه شي، خبره یاده کې او بیا عجب ګل انکار وکړي، هغه به بیا بل شرمي. بېغمه سه، دې خبرې ته مې فکر کړی دی. زه اوس صرف دا معلومات کوم چې چاته یې ورکوي او که نه. بخملې که زما منې کرارې کښېنئ، پرخه دعواداره جلۍ ده او دعواداره جلۍ څوک نه کوي. ولې عجب ګل ته غم ګورئ؟ شیرین دعواداره به ولي؟ ولې زړورې د کور مخې ته ډزې نه دي کړې؟ هېر شو ده نه؟ راته یاد دي، خو په ډزو باندې څوک د چا خور او لور نشي کولی. که داسې وي نو هر یو به راځي د چا د کور مخې ته به ډزې کوي چې هله لور یې راکړه. بخملې بس ورشه او ځان ورسره پوی که. ته ګوره که خدای پاک دا خوشحالي زموږ کور ته راوړي. خوشحالي نه، دشمني. بس پرېږده که نه، ته اوس په زوره دې خبرې کې شیروار مه کوه. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې بخمله تازه ګل پسې نښتې ده تر څو واده ورته وکړي، خو د بخملې پرخه خوښه ده او په پرخې باندې د زړور خان دعوه ده، سره له دې چې تازه ګل له واده انکاري دی. خو آیا کله چې د یوې جلۍ کور مخې ته ډزې وشي او یا ورباندې څوک غږ پورته کړي، نو دغه شانتې جنکو پسې بیا څوک د واده وړاندیز لیږي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 2 3 3 10 15 50.